روښانه لار. د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د بلمازه نه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي، نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي، روان ګاډي کې. طلاق دی، که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت دی، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت دی، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. په سر د ځمکې له هر ځایه ښایسته ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ چې د تیر په څیر زموږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ او خپل سوالونه زموږ سره شریک کړئ. د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ. د رب العالمین جل جلاله نه د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم. ثانیاً تاسو ته د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې د دواړو نصیبه وګرځئ. ګرانو، د تیر په څیر نننۍ موضوع زمونږ بیا یو بحث ته ځانګړې شوې ده چې په هغې کې د قرآن عظیم الشان د مبارکو آیتونو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو ارشاداتو نه او د علماء کرامو د تجربو نه او د اقوالو نه له تاسو سره شریکول غواړو. زمونږ نننۍ بحث هغه د شیطان په مکر او فریب باندې دی، چې شیطان څومره مکار دښمن دی او شیطان غواړي چې په څومره مکارۍ سره انسان د اسلام د دائرې نه خارج کړي. د دې یو لنډ مثال الله تعالی قرآن عظیم الشان کې دا ذکر کوي
رب العالمین جل جلاله فرمائی کمثل الشیطان په مثال د شیطان اذ قال للانسان اکفر هغه وخت کې چې انسان ته وایي کافر شه. کله چې کافر کینو بیا ورته وایي چې زه ستانه ویزاره یم او زه ستانه ویزاره یم، زه ویریږم د الله تعالی نه چې رب العالمین دی. اوله کې شیطان کوشش کوي، محنت کوي د دې دپاره چې انسان په هغې لارو باندې روان کی چې صحیح لاره نه ده او غلطه ده. همدغسې کوشش یې دا وي چې مسلمان د رڼا نه تیارې طرف ته وغورځوي. یو سړي حضرت حسن رحمت الله تعالی علیه ته وویل اے ابو سعیده آیا شیطان ویده کیږي؟ حضرت حسن رحمت الله علیه تبسم وکړ، شونډې مبارکې د خندا نه ډکې شوې او ویې ویل اے وروره که شیطان ویده کېدی نو موږ به په آرام وی، نو د هغې نه او د هغې د شر نه به موږ محفوظ وی. خو لیکن در حقیقت د هغې د شر نه د هغې د ضرر نه مومن مسلمان محفوظه پاتې کېدل دا ډېره لرې خبره ده. شیطان غواړي چې په څه طریقې باندې انسان د اسلام د دایرې نه خارج کړي، که هغه په ضد وي. بعضې خلک د ضد په وجه باندې د اسلام د دایرې نه خارج کړي. بعضې وخت کې انسان یو طرف ته د یو ننګ او غیرت د وجې نه د اسلام مبارک دین پریږدي، د شیطان په خبره باندې عمل وکړي او کفر هغه رسۍ غاړې ته واچوي، العیاذ بالله. همدغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مومن خپل شیطان داسې کمزوری کوي او ضعیف کوي لکه یو ستاسو نه چې یو انسان خپل اوښ په سفر باندې کمزوری کوي. یعنی مطلب څه دی؟ مطلب په دې حدیث مبارک کې دا د علماء کرام لیکي چې انسان او شیطان دا مقابله لري. کله چې انسان په شیطان باندې غالب شو، انسان شیطان باندې غالب شو، نو د شیطان د شر نه دی محفوظ شو، بیا د ته ویره نشته چې دی د شیطان نه وویریږي. بیا د ته دا خبره دا خطر مخې ته نه ودرېږي چې شیطان به ما لره ګمراه کي، ځکه د سره د ایمان طاقت وي. دی د هغې ایمان په زور او ولولو باندې شیطان د شر نه خپل ځان محفوظ وساتي. قیس ابن حجاج رحمت الله تعالی علیه وی چې یو ځل ما سره شیطان مخامخ شه، ما ته ویل چې قیس ابن حجاجه زه ستا په جسم کې چې کله داخل شوم نو د اوښ غوندې غټ ومه، اوس ستا د هغې محنتونو د دیندارۍ د وجې نه زه د مرغۍ غوندې کمزوری شلم، وجود مې کمزوری شه. دا د هغې حدیث مبارک موافق چې موږ وړاندې ذکر که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي مومن خپل شیطان کمزوری کوي په نیکو اعمالو باندې، په نیکو خبرو باندې، په صبر باندې، په استقامت باندې. د شیطان هغه زور، د شیطان چال ختم شي چې په کم طریقې باندې انسان لره دوکه کوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې جلیل القدر صحابي دی، دی وایي چې د مؤمن شیطان ضعیف وي. همدغسې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د یو نیک عمل او د بد عمل انسان شیطانان سره دواړه مخامخ شو، نو د نیک عمل انسان شیطان چې دی هغه ډېر ضعیفو، رنګ هم خرابو، اندامونه هم کمزوري ول، او دا بل شیطان چې دا د ګمراه سړي سره ملګری شوی و، د ده وجود هم ښه قوي و، رنګ هم سور سپینو، په خېټه باندې موړو،
نو دی دوان خپل کې یو بل سره خبرې کوي. یو شیطان دی بل ته وای چې هلکه ستا خو ډېر وجود صحت دی خراب شوی دا ولې؟ ځکه ستا وجود کمزوره شوی رنګ دی تور ښکاري. نو دغه شیطان چې کم شیطان د دې نیک عمله انسان سره دی دی ورته وایي د الله بنده داسې یو انسان دی چې کله اوبه څکي نو بسم الله وایي نو زه د هغې اوبو نه پاتې شم. کله چې ډوډۍ خوري نو بسم الله ووایي نو زه د ډوډۍ نه پاتې شم. کله چې دی څه خوراک کوي نو بسم الله ووایي نو زه د هغې خوراک نه پاتې شم. کله چې دی ویده کېږي بسم الله ووایي نو زه د هغې خوب نه پاتې شم. نو دا څومره وخت کېږي چې زه د دې سره ملګری یم د ولږې او تندې د لاسه مې بدن کمزوری شه او رنګ مې چې خراب دی نو دا د بې خوبۍ د لاسه په داسې نیک عمله انسان اوړېدلی یم چې هغه په ناسته او ولاړه کې د الله ذکر کوي. په دې وجه په ما باندې اثر شوی زه کمزوری یم. دا بل ملګری ورته وایي شیطان چې زه خو د دې سړي سره ملګری شوی یم چې نه ورته الله یاد دی نه ورته قیامت یاد دی. که دی اوبه څکي نو بسم الله نه وایي زه ورسره یو رقم اوبه څکم. که دی ډوډۍ خوري نو بسم الله نه وایي زه ورسره یو رقم ډوډۍ خورم. که دی سملي بسم الله نه وایي نو زه ورسره سملم. نو په خېټه باندې موړ یم تنده مې نشته او خوب مې پوره دی. نو په دې وجه باندې زما وجود هم ښه دی رنګ مې هم ښه دی. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي دې نه مونږ او تاسو ته عقل اغستل پکار دي که خپل شیطان کمزوری کوي. لکه هغه حدیث مبارک کې چې نبی علیہ السلام فرمایل مؤمن بنده خپل شیطان کمزوری کوي. نو که خپل شیطان کمزوری کول غواړي که خپل شیطان نه ځان ته نجات اغستل غواړي د الله په نوم باندې شروع کوه. اوبه چې څکې د الله نوم اخله ډوډۍ چې خورې د الله نوم اخله کله چې ویده کېږي د الله نوم اخله نو شیطان به د کمزوری او چې شیطان د کمزوری نو نفس د کمزوری نفس چې د کمزوری وي نو ګناهونو طرف ته به د رجحان او مینه محبت کم راځي. د پاک رسول پکې موجود شنا روزه ده څخکل مدینه ده سنگر د اسلام څخکل مدینه ده. په مکاشفة القلوب کې امام غزالی رحمت الله تعالی علیه ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل بنی اسرائیل کې یو راهب به عبادتګر انسان ته ویلې. هغه انسان چې د الله عبادت ښه کوي شپه ورځ عبادت کوي هغې ته به راهب ویلې. نو شیطان د دې د ګمراه کولو قصد وکړ چې زه به دی څنګه ګمراه کم. نو شیطان راغی او د یو جلۍ په وجود کې په وینه کې داخل شو هغې ته د سالنډي مرض پیدا کړ. ځکه شیطان د انسان په رګونو کې داسې ګرځي لکه وینه. حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې دغه نجلۍ ته د سالنډۍ مرض پیدا شو بیا دغه شیطان لاړ او د دې وارثانو ته وویلې چې فلان ځای کې یو راهب دی هغه ډېر ښه دمګری دی هغې ته یې ویسئ هغه به دم کي الله به ورته صحت ورکي. وارثانو دغه انجلۍ ځان سره واغستله راوړ راهب ته. راهب اوله کې انکار وکړ. شیطان د زړه وسواس قوي کړه او زړه کې ورته وسوسه ور اچي چې دا الله بنده دا خو د الله یو بنده دی چې ستا په دم باندې ښه کېږي ته دم کا چې الله ورته صحت ورکړي. د چې کله دم کړه اخو در حقیقت د په وجود کې شیطان داخل شوی و. شیطان د وجود نه اوت. د جلۍ سالنډي مرض ختم شوه.
نو شیطان د وارثینو په زړه کې دا خبره واچوله چې تاسو ورته ووایئ چې دا جلۍ به یو څو ورځې تا سره دلته دمې کا چې الله ورته صحت ورکړي. راهب انکار وکړ، ولیکن د بار بار ویلو د وجې نه چې وارثینو بار بار ذکر کو تذکره یې کوله، راهب دا خبره ومنله. نجلۍ د سره پاتې شوه. څو شپې ورځې چې تېرې شولې د دې راهب په زړه کې شیطان وسوسه واچوله. د دغې نجلۍ سره د محبت دپاره یې وسوسه ورته واچوله. محبت یې ورسره پیدا شو. اوله کې ورسره کېناسته نه، مګر کله چې د دې شیطان وسوسې د ده په زړه باندې کار وکړ، نو بیا به ورسره کېناسته، پاڅېده. دغې وخت کې دا راهب دې ته وهڅاوه چې د دغې نجلۍ سره زنا وکړي. د نجلۍ په زړه کې شیطان وسوسه اچوي چې د راهب خبره ومنه. راهب ورته د زنا کولو پیشنهاد کوي، بالآخره دواړه سره په زنا کې واقع کیږي. د هغې نه بعد دغه جلۍ ته حمل اخلي. څه وخت بعد چې د حمل وخت تیریږي، نو دلته د راهب په زړه کې یو شک پیدا کیږي چې زه اوس څه وکړم، که چېرته د دغې حمل نه د دې وارثان خبر شول خو ما ته به نقصان راکړي. شیطان په زړه کې وسوسه واچوله، نجلۍ مړه که. راهب را ولګېد، نجلۍ یې مړه کړله او هغه یې ښخه کړه. زړه کې ورته وایي، وسوسه ورته اچوي، که چېرته درنه پوښتنه وکړه ورته وایي چې مریضه وه، ما ځکه ووژله. یا ورته داسې ووایه چې دا مریضه وه، په خپل مرګ باندې د دنیا نه لاړله. لږ وخت چې تیر شه، شیطان لاړه د هغې د وارثانو په زړه کې وسوسه واچوله چې نجلۍ پوښتنه وکوي. چې راغله نجلۍ نه ګوري، پوښتنه ترې کوي نجلۍ څه شوه؟ هغه ورته وایي دا خو مړه ده. ولې وایي هغه مریضه شوې وه، د هغې نه بعد په خپل مرګ باندې مړه ده. شیطان یې زړه کې وسوسه واچو، دا هم ده وژلې ده. کله چې جر و بحث وشه، خبره نه دا ثابته شوه چې راهب دا جلۍ وژلې ده. کله چې پیدا ثابته شوه، وارثانو اراده وکړه د راهب د قتلولو. حکم شوی دی چې راهب ته د عام محضر د خلکو په مخ کې په دار باندې زوړن کوي. کله چې فیصله وشوه، دغې وخت کې دا شیطان راغی، مخامخ شو ورته، د یو نیک سړي په صورت کې راغی. راهب ورته وایي چې په ما دغسې سخته ده، وجنې مې. شیطان ورته وایي ما ته 2 سجدې وکړه، زه دې خلاصوم. کله چې ورته سجده وکړه، 2 سجدې ورته وکړې، د هغې نه بعد شیطان ورته وایي زه ستا نه ویزاره یم. دغه راهب څومره عبادت کړی و، څومره محنت او خواري کړې وه، مګر د دې شیطان د وسوسو او د مکر او د فریب د وجې نه د دنیا نه بې ایمانه رخصت کړ. ځکه الله تعالی فرمایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. په مثال د هغې شیطان چې انسان ته وایي کافر شه، کله چې انسان کافر کی، د هغې نه بعد ورته وایي زه ستا نه ویزار یم، ستا ملګری نه یم، ته خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. د شیطان په چالونو باندې علماء کرامو مستقل کتابونه لیکلي. په هغې باندې مستقل لیکنې علماء کرامو کړي. که دی ښه کار هم کوي، هغه ښه کار کې هم د دې چل وي.
لکه امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کوي چې ابلیس ملعون یو ځل حضرت عیسی علیه السلام ته ښکاره شه. عیسی علیه السلام ته وویل چې کلمه طیبه ووایه چې لا اله الا الله ده. عیسی علیه السلام ورته وایي منم دا کلمه حق ده، خو ملعون ستا په ژبه او ستا په حکم یې نه وایم، ځکه ستا په دې ویلو کې بم چل وي. د شیطان په خبرو منلو کې علما فرمایي لوی نقصان ده. علامه جوزی رحمه الله لیکلي و چې یو سړی به په ورځ کې 100 دفعې په شیطان باندې لعنت ویلې. یو ورځ په ورځو کې د یو دیوال بیخ ته ناست دی، ګوري چې یو ښایسته نوجوان یو زلمی راغی، د لاسه یې ونیو، ورته وایي بابا د دې ځینه دې خوا رایشه. وی ولې بچیا؟ ورته وایي دلته مه کښېنه، دا دیوال کوږ دی، در باندې به را وغورځېږي. بابا یې د لاسه ونیو، د دیوال نه دې خوا که، کله چې را دې خوا ته که دیوال وغورځېد، بابا پاسېد، د دې زلمي شکریه ادا کړه. زلمیه تا خو ما سره ډېر لوی احسان وکړه، ځکه زه د مرګ نه وژغورلم. ته څوک یې؟ زه ستا نه مننه کوم. ته څوک یې؟ ما ته ځان معرفي که، که مخکې که مخې ته مې راشې، زه خو دې بیا قدر وکړم. هغه ورته وایي چې بابا بس احسان مې در سره وکړه، نور پوښتنې مه کوه، خفه به شې. وایي نه خفه کېږم، ووایه ته څوک یې؟ هغه ورته وایي بابا شیطان پیژنې؟ وایي چې هو شیطان پیژنم، زه خو د ورځې 100 دفعې لعنت پې ویم، وایي همغه درته یادوم. وایي چې هو، وایي هغه شیطان زه یم، زه هغه څوک یم چې په ما ته په ورځ کې 100 دفعې لعنت وایي. سپین ږیری حیران شه، بیا ورته وایي چې بچیه ته خو ډېر ښه انسان یې، د نن نه بعد به زه په تا باندې لعنت نه وایم، ځکه تا خو زه د مرګ نه وژغورلم. دا خلک وایي چې شیطان ښه کارونه نه کوي، څونه ښه کار مې وکړه. سپین ږیری ورته وایي ستا نه مننه کوم. وایي زموږ پیغمبر خو ستا ډېره بدي بیان کړې. وایي رښتیا وایي. وایي نو دا خو دې اوس د نیکۍ کار وکړو، نو دې کې د څه چل دی؟ شیطان ورته وایي بابا ته چې د دې دیوال بیخ کې ناست وې، دا دیوال غورځېده ته به تې لاندې شوی وې، الله به مرګ د شهادت در کړی وی، ما د لاسه ونیولې چې شهید خو نه شي، د هغې نه مې دې خوا ته کړه چې د شهادت مرتبه پیدا نه کړي. علامه جوزی رحمت الله علیه فرمایي په ظاهر یې ښه کار کړی، باطن کې د بابا بنیاد وویسته، ځکه چې د شهادت لوی مرتبې نه د محرومه پاتې شي. دا د شیطان هغه چال دی چې په نیکو کارونو کې هم د چل وي. ځکه عیسی علیه السلام ورته وایي کلمه حقه منم، دا حقه کلمه ده، ولیکن ستا په خولې باندې نه وایم. د دې وجې نه عزتمندو کوشش کوئ د شیطان په مکر او فریب او چالونو کې کوشش کوئ هوښیاره اوسئ، ځکه دښمن ډېر هوښیار دی. نو مقابل جانب هم باید چې هوښیارتا خپل زړه کې راوړي، او دا هوښیارتیا نه کېږي مګر په قرآن او حدیث باندې یادېږي. د قرآن او حدیث زده کړه وکئ، دینی برنامې تعقیب کئ، په دې باندې به الله تعالی نجات درکړي او د شیطان د چالونو نه به الله تعالی محفوظ وساتي. خپل مدینه دا څنګه د اسلام هر یو کافر د دلته خاوري سر خپل مدینه دا څنګه د اسلام دسترو سترو ماری کو یو نمونه دا خپل مدینه دا څنګه د اسلام
سخ کل مدینه دا سنگر د اسلام. محمد وقاص ورور دارالمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې خپل ورور ته زکات ورکولی شي چې غریب وي او بیل وي که نه؟ ورور ته زکات ورکولی شي، خو چې درنه بیل وي، خوراک، جامه، هر څه درنه بیله وي، ګټه بیل وي، نو ورکولی شي هغې ته زکات په هغه وخت کې چې دا صاحب د نصاب نه وي او کمزوری وي. بله پوښتنه دا وه چې سجدې پاتې وي، اوله کې څوک پوه نه وروسته چې معلوماتو شو یو ځای کولی شي که نه؟ 14 سجدې به وکړي اتفاقي، کولی شي د هغې 14 یو ځای اعاده وکړي. بله پوښتنه دا وه چې اجمل ورور د لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې زموږ د مسجد معمولي غوندې قبله کږه ده، آیا دې کې لمونځ کېږي که نه؟ ورور داسې پوره په پوره خو مشکله ده چې په ټولو ځایونو کې جوړ شي، ضرور څه نه څه نقصان وي. داسې لږ که چېرته مسله وي لکه کوږوالی وي نو خیر دی، چې تر څو پورې ډېر کوږوالی نه وي نو په هغې باندې سره بحث مباحثې مه کوئ. تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع رحمه الله په دې باندې ښایسته بحث لیکلی دی، کولی شي چې علما کرام او یا هغه لوستونکي هغې طرف ته متوجه شي او په هغې باندې خپله سینه یخه کړي. نو که چېرته کمه وي نو دونه پروا نه کوي، خو که چېرته ډېره وي نو بیا ضرور دی چې قبله خپله برابره کوي. شیرولی ورور د قرهباغ نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې صرف غږیږو نه، د یو بل سره وران یو مګر ضرر نه ورکوي یو بل ته، دا به څنګه وي؟ حدیث مبارک کې ان یهجر اخاه راغلی. هجران د خبرو نم راځي او هجران د عمل نم راځي، نو دواړه ناروا دي. نو کار خو غلط دی، خبرې د مسلمان سره بندول دا خبره نه ده، دا الله بنده دی، دا الله حکم دا دی چې تاسو خپلو کې سره واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اختلاف مه کوئ. نو اختلاف په دغې ختمیږي چې خبرې شروع کړي. نو خبرې شروع کا او شیطان چې دی هغه مه خوشحاله وه. اوس هم موږ همدغه د شیطان په چالونو خبره وکړه. دا شیطان در تاسې یو چال اچولی چې خیر دی نو ضرر خو نه ورکوي، خبرې مه کوه ورسره. ته د شیطان د زړه چې ویدو دپاره خبرې ورسره شروع کا او هغې ملګري ته دې ووایه د الله دپاره ما معاف کړی او ما ته معافي وکړه. مینهناک ورور د لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه او هغوی زمونږ توصیف یې وکړه. د توصیف قابل خو موږ نه یو، بهرحال د هغې مینه او محبت یې الله دې ورته اجر ورکړي. سره د ټولو اورېدونکو الله دې آباد او ښاد لري د ټولو اورېدونکو سره. کوچنی خان له ننګرهار نه موږ سره اړیکه نیولې وایي چې اللهم اجرني من النار یا مجیر. ماښام فرضونه بعد به وایې او که نه ماښام فرضونه مخکې ویلی کېږي، یا ماښام مانځه نه بعد ویلی کېږي، یا د ډوډۍ نه بعد تر ماسخوتنه پورې ویلی شي. ماښام مانځه نه بعد علماء لیکلي بهتر دی ویلی شي، که د ماسخوتن وخت نه مخکې ووایه. ضرور نه ده چې یوازې فرضو پسې به کښېنې، نو کولی شي چې د مانځه د ختمېدو پسې بیا کښېنه، سنت دې وکړه، هغې نه بعد دعا چې کوې بیا ووایه، نو الله تعالی به درته اجر درکړي. دویم پوښتنه دا وه چې نابالغه ماشومان اذان کوي، څه ګناه خو نشته؟ نه، اذان چې مکروه ده نو هغه د جنوب سړي اذان دی. د معصوم اذان دا مکروه نه دی، خو هغه وخت چې تلفظ صحیح وي، الفاظ صحیح وي نو صحیح ده، جایز ده. بعضې خلکو یو بله غلطه خبره مشهوره کړې ده چې بې اودسه اذان وشي بیا مږې ډېرېږي وطن کې، هغه علاقه کې، نو دا د عوامو خبرې دي، داسې نه ده. خو چې اودس کې اذان وشي او انسان اودس وکړي نو دا به بهتره وي. سلیم رور د دې سبز نه اړیکه نیولې وه چې د خطبې دوران کې سنت کول څنګه دی؟ نه دی پکار، ځکه خطبه اورېدل علما کرام لیکي لازمه ده، باید چې د خطبه ووري مخکې درې شي که نه. ولې دغسې کار کوي چې دی هغه وخت کې امام خطبه وایي او دی لګیا بیا منځونه کوي، خطبه ته نه پاتې شي. نو په دې کې د علماو اقوال شته، باید چې دغې وخت کې د خطبه ووري لږ مخکې درې شي، سنت دې وکړي. بله اړیکه موږ سره د ننګرهار نه قریب الله ورور اړیکه نیولې وه چې زنانه که په سر باندې تورې نکریزې استعمالوي نو څنګه دی؟ جایز دی. نکریزه پوټکه نه جوړوي، ښه چې پوټکه نه جوړوي نو کولی شي چې استعمال کړي، او زینت خو اسم زنانو دپاره جایز دی.
نو دا پوټکی نه جوړی نو استعمال جایز دی. صداقت یارو لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې یو څوک حرام اخوري دعاګانې نه قبلیږي او بیا د اراده وکړي چې دغه پردی حق ورکوم نو چې بیا دعا وکړي بیا قبلیږي که نه. توبه ندامت او خپیمانتیا ته وایي. صداقت یار ورور دا زمونږ همیشه اورېدونکی دی او تقریبا چې ډېرې پوښتنې کوي د دې طرف نه یو لطف دی ځکه چې په موږ ښه ګمان لري. الله د دې دا ګمان ښه وخېږي. نو حرام چې په ګېډه کې د انسان وي نو دعای یقینا علما فرمایي نه قبلیږي. دې کې د موسی علیه السلام هغه واقعات څو مشهور دي. بهرحال په حدیث مبارک کې هم داسې راځي چې سر به ببري لاسونه به یې نیولي الله الله به وایي مګر خېټه کې به حرام پروت وي څنګه الله دعا قبول کړي. نو دعا قبلېدل دا یو شرط دی چې تزکیه د نفس غواړي. خو که د اراده وکړه چې زه پردی حق ورکوم او دغه حق ما پوه چې د خلکو دی دا زه ورکوم امید دی چې الله یې قبول کړي تر څو چې د ده سره دا حق پروت وي چې ورکړي نو بیا بلا شک بلا شبهې الله یې قبلوي. ساحل د پورې چرخي نه موږ سره اړیکه نیوله چې د جمعې مبارکې په فرضو کې خو صحیح ده. که سنت کې جمعې مو زیات نشي څه مشکل خو نشته نه. بهتره دا ده چې یاد شي مګر که یاد نه شو نو نیت خو د زړه دی فرض اوس مسله نه جوړی. حسن ورور د جالباد نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې موټر په نیټه باندې قیمت ورکول څنګه دی. علما وایي جایز دی. په نغدو باندې مثال 2000 او په نیټه باندې که یو 100-200 قیمت ای نو خیر دی. خو ظلم دی نه کوي چې بل مسلمان ته ډېر تکلیف ورنه کړي. دویمه پوښتنه دا وه سهار چې جمع ولاړ وي سنت کول څنګه دي. ګوره ورور کله چې سهار سنت درنه پاتې وي نو چې اخري رکعت نیولی شي سنت وکړه. خو بهتره دا ده چې دننه مسجد کې د امام سره مه کوه بیرون یې وکړه. که بیرون ځای مسجد نه لري نو مسجد کې یو طرف ته ودرېږه. هماغه صف کې د امام سره سنت کول مکروه دي. نور د دې نه غیر سنت چې اخري رکعت هم نیولی شي نو مه پرېږده سنت وکړه. بیا چې سنت پاتې شو نو قضا یې وروسته د سي مانځه پسې مه کوه. کله چې لمر راوخوته 2 رکعته نفل وکړه الله تعالی به درنه په هغې کې قبول کړي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.